بسم الله الرحمن الرحیم. اختر حسین اتحاد پروډکشن او اتحاد میډیا او نورو ملګرو ډیر مشکور چې مونږ غوندې یو فقیر نه تاسو پوښتنې کوئ او د الیکشن باره کې پوښتنې کوئ. نو اول خو تا ډیره مننه، یو جهان مننه. او تاسو ته پته ده بلکې تاسو ګرځئ میډیا والے. خو سپیشلی زه دا یم چې په پی کې 87 کې او ان 34 کې د پی ټی آی نه بغیر بله اړو څوک خبره نشته. که څوک یو شی بلې پارټۍ یادوي نو ډېر کم وي، بلکې نش برابر وي. ته وګوره د ماشومانو جذبې ته وګوره، بیا دلته د مشرانو جذبې ته وګوره، او بیا د مونږ غوندې خلکو ته چې مونږ په دې پارټۍ کې مونږ د مشران د مونږ عزت کوي، چې هغه ویلې چې مونږ په دې پارټۍ سره تعلق ساتو. نو ما غوندې یو ادنا کارکن هم دومره د پارټۍ د وجې خلک قدر او عزت کوي. نو اوټ خو ډیره لرې خبره ده، اوټ خو څه خبره نه ده. هغه خو به دې خلکو په قسمیه دا خبره کوي چې مونږ دا عمران خان امانت دی، او په کارونو هم نه ده چې دا لیارې کوڅې او دا روډونه دی چې دا خان امانت دی او ویلې امانت دی. ځکه امانت دی چې خان په اقوام متحده کې کوم تقریر وکړو او بیا موږ د پیغمبر علیه السلام په حق کې کومې خبرې وکړې. ټولو ملکونو لیډران راغونډ وو، هغې وه چې که مونږ پیغمبر علیه السلام پسې تاسو خبرې کوئ نو دا د مونږ زړه منې حکمرانی کوي مونږ پیغمبر، نو چې په ده پسې تاسو خبرې کوئ نو دا مونږ په زړه لګي او دا خبرې په مونږ بدې لګي. نو داسې یو بل لیډر چېرته شته چې به دومره په نره او په دعوې سره او د اسلام رهنمایي وکړي. اگر چې دی په خپله زه یو ډېر ګناهګار غوندې یم د نورو په نسبت د اسلام نوم په پارټۍ کې نه استعمالوي، خو د دغه سپینګیري ته ویني، خاص کر د زاوه کلي او خواوشه نه راغلي چای ورسره په دې مینه او جذبه لري چې د مونږ د پاکستان نوم روښانه کړی، مونږ د اسلام نوم روښانه کړی، او په ټوله دنیا یې پاکستان وروپېژندو چې داسې یو جذباتي قوم شته چې هغه فیصلې اټلې وي. نو په دې وجه د پی ټی آی نن سبا تروټ نوشیره نه نوشیره خو یې ګډ دی. سوال نه پیدا کېږي چې دا ټول سیټونه 15 صوبایي 2 قومي دی مونږ نه څوک وګټي، چې کې پی کې هم ده او په ټول پاکستان اکثریت دی. او دا ځکه چې حق سره ولاړ دی، ظلم د باطل خلاف ولاړ دی.